امنیسټي انټرنیشنل طالبان پنځشیر کې بندیان بې عدالت وژني او دا د نړیوال بشري قانون سرغړونه ده. سلامونه مهرکلی کوم. که غواړئ چې بشپړ معلومات ترلاسه کړئ نو تر پایه راسره اوسئ. واشنګټن د بشري حقوقو لپاره کارکوونکې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل وایي روانه اونۍ د افغانستان په پنځشیر کې د طالبانو لخوا د خلکو د غیر عدالتي وژنو ویډیوګانې او عکسونه بوږنونکي دي او وایي دا د نړیوال بشري قانون ښکاره او پرلپسې سرغړونه ده. مخکینی افغان ولسمشر حامد کرزي هم په پنځشیر کې د طالبانو او د احمدي مسعود د ډلې ترمنځ په جګړه باندې اندېښنه څرګنده کړې ده. د تیر کال د اګست له 15مې راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي یوازینی ولایت پنځشیر دی چې پکې طالبان لا هم د ملي مقاومت په نوم ډلې له مخالفت سره مخ دي او ترمنځ یې پرلپسې جګړې روانې دي. په وروستیو ورځو کې دواړو خواو په جګړه کې یو بل ته د درنې مرژوبلې دعوې کړې دي او د بشر حقوقو نړیواله ادارې امنیسټي انټرنیشنل په ټولنیزو رسنیو خپرې شوې هغې ویډیو او عکسونو ته اشاره کړې چې پکې وسلوال طالبان په ښکاره څو تنه په ډزو ولي او وژني یې. د بخښنې نړیوال سازمان د جمعې په ورځ په څو پرلپسې ټویټونو کې ویلي چې طالبانو په پنځشیر کې خپل مخالفین بې له عدالت وژلي او دا د نړیوال انساني قانون ښکاره او پرلپسې سرغړونې پریشانونکې یادونه ده. د بندیانو وژل جنگي جرم دی او دا د نړیوال قانون په بنیاد منع دي. طالبان باید ضرور د بندیانو دا ډول بې عدالته وژنې ودروي. دا زموږ نننی چمتو شوی مطلب. تر بیا ښه وخت او ښې چارې.